الله الرحمن الرحيم. د شهید ابو یوسف ملا ادریس ژوند او کارنامو ته کتنه. لیکوال قاری عبدالستار سعید. ابتدایي ژوند او زده کړې. شهید ابو یوسف ملا ادریس چې اصلي نوم یې محمد یعقوب و، د حاجي عبدالعزیز زوی، د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې په یوه دینداره کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. د نوموړي پلار حاجي عبدالعزیز اکا یو دیندار او ذاکر سړی و. دغه راز د شهید ابو یوسف مشر ورور شهید ملا عبدالقیوم د خپل وخت تکړه طالب او مجاهد و چې د شوروي یرغلګرو خلاف جهاد کې ویاړمن کردار ادا کړی او په هماغه جهاد کې د شهادت مقام ته رسېدلی و. شهید ابو یوسف په همدې دینداره او جهاد فعاله کورنۍ کې دنیا ته راغی او له ماشومتوبه یې دیني زده کړو ته مخه کړه. شهید ابو یوسف ابتدایي زده کړه د خپل کلي په مسجد کې پیل کړ. ورپسې یې څو کاله د غزني ولایت په مشهوره مدرسه نورالمدارس فاروقیه کې تعلیم وکړ. دغه راز یې د سیمې په کلیوالو مدرسو کې هم درسونه ویلي دي چې له جملې د حیاتوالو په کلي کې له شیخ الحدیث مولوي نورالله منیر صاحب سره، د چهوړ په کلي کې له شیخ مولوي عبدالرحمن صاحب سره او په نظروالو کې له شیخ مولوي نور محمد صاحب سره درسونه ویلي دي. له دې علاوه یې د پکتیکا د خرنې په محمد خیلو کلي کې، د واغظ ولسوالۍ په نیکزو کلي کې او د هجرت په مهال یې په پیښور او د بلوچستان په کوټه کې هم دیني درسونه وویل. په کوټه کې ډیر تعلق له شیخ الحدیث مرحوم مولوي عبدالعلي دیوبندي صاحب سره و. د هغه له وفات وروسته یې له شیخ الحدیث مفتي رحمت الله صاحب سره هم سبقونه وویل. د تفسیر القرآن دوره یې ورسره وکړه او همیشنی تعلق یې ورسره درلود. مخکې له دې چې د شهید ابو یوسف جهادي ژوند ته راشو، باید ووایو چې نوموړی د طالبۍ په مرحله کې هم یو مثالي او تکړه طالب و. له علم او علماء کرامو سره یې بېحده مینه درلوده. له سترو مشایخو یې همیشه د جهادي مسایلو پوښتنه کوله. که څه هم دیني علم یې تر وړې دورې کړی و، خو د جهاد ډیر زیات مسایل یې یاد و او همیشه به یې مجاهدینو ته شرعي لارښوونې کولې. د جهادي ژوند پیل. الله تعالی په هر دور کې د هر کار لپاره ځانګړي اشخاص پیدا کوي. 2 لسیزې وړاندې نږدې ټولې کفري نړۍ په افغانستان هجوم راوړ. د امریکا او ناټو غوندې د نړیوال طاقت په وړاندې مقابله د انساني عقل له نظره محال کار معلومېده. مګر الله تعالی په همدې حساس وخت کې د خپل دین د ساتنې او جهادي بیرغ د پورته کولو لپاره داسې د ستر عزم خاوندان پیدا کړل چې په تش لاس یې د کفري نړۍ یرغل مات او امریکایي فرعونیت یې د تاریخ مسخره کړ. د همدې باعزمه ځوانانو له جملې یو شهید ابو یوسف و. د ده ملګري وایي د نوموړي شخصیت ټول د جهاد له شوق او جذبې جوړ شوی و. د امریکایي یرغل په لومړیو کلونو کې نوموړی کم عمره و. د واغظ ولسوالۍ په نیکزو کلي کې سبقونه ویل. دغه وخت د غزني ولایت تکړه مجاهد شهید قاري محمد نعیم لومړني مخفیانه جهادي تحرکات پیل کړي. ابو یوسف له هماغه وخته ورسره په رابطه کې و او له مدرسې څخه به په پټه ورسره جهادي عملیاتو ته تلو. په 1484 هجري شمسي کال کې چې د امریکایي یرغل لومړني کلونه و او جهادي خوځښت نه و اعلاني شوی، ملا ابو یوسف د پکتیکا د خرنې په محمد خیلو کلي کې په یوه مدرسه کې درس وایه. هغه وخت د جهاد خبرو لوی خطر درلود ځکه د امریکا ګوډاګیان په قوت کې وو. حتی د مدرسې په تقریري انجمن کې په جهادي تقریر بندیز و. ملا ابو یوسف د کال په وروستیو کې یو ځل په انجمن کې د تقریر نوبت واخیست او بیا د جهاد په موضوع مفصله وینا وکړه. ټولو طالبانو ته د جهاد فرضیت او ضرورت بیان کړ او په پای کې وویل د جهاد حکم بیانول زما فریضه وه. ما که د مدرسې د قانون مخالفت کړی وي نو سبا زه په خپله له مدرسې بستره اخلم او ځم او بیا له مدرسې څخه لاړ. د 1485 لمریز کال تر اواخرو ملا ابو یوسف د قاري محمد نعیم تر قومنده لاندې جهادي فعالیت کاوه. قاري محمد نعیم په غزني کې د جهاد د بنسټګرو ګڼل کیږي. نوموړي په پیل کې د چاقو په واسطه یې له یوه عسکر څخه وسله اخیستې وه
بیا په همدې وسله جهاد ته دوام ورکړ تر څو چې ډېر ملګري او امکانات یې پیدا کړل. قاري محمد نعیم له اندړو ولسوالۍ علاوه په قرهباغ، واغظ، خوږیاڼو او د غزني مرکز کې هم فعالیت کوو چې ملا ابو یوسف یې له تکړه او فداکارو ملګرو څخه و. په 1415 هجري شمسي کال کې د قاري محمد نعیم په مشرۍ مجاهدینو په واغظ ولسوالۍ کې له امریکایانو سره لوی جنگ وکړ چې په نتیجه کې امریکایي او داخلي عسکرو ته درانه تلفات ورسېدل. دغه راز د مجاهدینو اړخ ته قاري محمد نعیم او ورسره 3 نور ملګري شهیدان شول. د نوموړي له شهادت وروسته د ملګرو د مشورې په اساس ابو یوسف ملا ادریس ته همدې ډلګۍ مشر وټاکل شو چې بیا یې شاوخوا 14 کاله د یوه موفق او فداکار جهادي قائد په حیث د مجاهدینو دغه ډلګۍ رهبري کړه او سترې کارنامې د تاریخ حافظې ته وسپارلې. د جهادي فعالیت ځانګړتیاوې یې شهید ابو یوسف یوازې د غزني په سطحه نه بلکې د ټول هیواد په سطحه یو له خورا بریالیو او اغیزناکو جهادي قائدینو څخه شمیرل کیږي. د نوموړي د سوانح راټولولو پر مهال مې د هغه له ملګرو د نوموړي د بریا راز وپوښت چې هغوی په څو نکتو کې راخلاصه کړ. اخلاص او للهیت. د شهید ابو یوسف د بریا تر ټولو مهم راز د نوموړي اخلاص و. هغه له الله تعالی سره ډیره د اخلاص معامله درلوده. هر دم او قدم یې یوازې د الله تعالی د رضا لپاره و. په 18 کلن جهادي ژوند کې هیڅکله ونه لیدل شول چې نوموړي د شهرت، نمایش او منصب هڅه کړې وي. هغه خپل ټول ژوند یې د جهاد لارې ته وقف کړی و او ټول فکر و ذکر یې د جهادي پلانونو او فعالیتونو په اړه و. مشوره او استخاره. د شهید ابو یوسف بله ځانګړتیا په جهادي امورو کې مشوره او هر کار ته استخاره کولو. د هغه استخاره هغسې نه وه لکه د خلکو ترمنځ چې مشوره ده. هغه دا چې په هره استخاره کې باید خوب ولیدل شي، بلکې کله به یې چې کوم جهادي کار ته اراده وه او دس به یې تازه کړ، لمونځ به یې ادا کړ او که به وخت کم و سر به یې ورپټ او یوه شیبه به مناقبه شو. له هغه وروسته به چې هر اړخ ته د زړه میلان شو، په هغه اقدام کې به خیر او بریا وه. ترصد یا د هدف تشخیصول او معلومات یې راټولولو د شهید ابو یوسف یوه داسې ځانګړتیا وه چې په ډیرو کمو مجاهدینو کې لیدل شوې ده او باید ووایي چې د نوموړي د جهادي بریاو یو لوی سبب هم د نوموړي دقیق ترصد اخیستل و. د نوموړي ملګري وایي چې د شهید ابو یوسف عادت داسې جوړ شوی و چې تر څو به یې د دښمن د مرکز یا بل هر هدف په اړه مکمل معلومات نه و راټول کړي، په خپله به یې سیمه نه و لیدلي او ترصد به یې تکمیل کړی نه وی، نو عملیات یې ورباندې نه کول. حتی د جهاد په اولو کلونو کې چې مجاهدینو د واغظ ولسوالۍ په مرکز عملیات کول، نوموړی د تذکرې جوړولو په بهانه د ولسوالۍ مرکز ته ورغلی و او ټول معلومات یې حاصل کړي وو. د غزني په زندان ستر عملیات، د مقر او قرهباغ ولسوالیو کې په اربکیانو عملیات، د غزني په ښار فاتحانه عملیات، د جاغوریو په ولسوالۍ عملیات او نورو سترو بریدونو کې له عملیاتو وړاندې شهید ابو یوسف په خپله د شپې او ورځې د دښمن ساحه لومړی کتله، بشپړ ترصد یې اخیست، د هغه له مخې یې پلان جوړاوه، مجاهدین یې ورباندې پوه کول او بیا یې عملیات اجرا کول. نوموړی به اکثره له یو بل تن مجاهد سره په عادي لباس کې د شپې یا د ورځې د دښمن سیمې ته ورته. دقیق معلومات به یې راټولول، د دښمن دفاعي مورچې او استحکامات به یې تثبیتول، د دې لپاره چې دښمن خبر نشي. کله به د شپې مهال په لوڅو پښو د دښمن د مراکزو خواته ورتلو. په لویو عملیاتو کې به تر یوې هفتې په ډیره رازدارۍ د ترصد په چارو بوخت او بیا به یې د برید پلان جوړاوه. نوموړي به ویل که مجاهدینو ته هدف مفصل ونه ښودل شي او په پټو سترګو د حملې امر ورکول شي، په دې به مو الله تعالی نیسي. دا چې د نوموړي په اکثرو عملیاتو کې د مجاهدینو تلفات ډیر کم او بریاوې به یې ډیرې وي، یو حالت یې هم د نوموړي دقیق او مفصل ترصد ګڼل کیږي. دعا او روحیه ورکول. د شهید ابو یوسف بل معمول دا و چې د عملیاتو له پیل وړاندې به یې مجاهدین راټول کړل
اول به یې ختمونه وکړل، د فتح او نصرت د نزول اذکار به یې ډیر وویل، ورپسې به یې ملګرو ته په پوره اخلاص او د زړه له تله تقریر وکړ. د جهاد، قربانۍ، شهادت او ایثار فضایل به یې ورته بیان کړل. ملګرو ته به یې د اخلاص توصیه وکړه. د هغوی روحیات او جذبات به یې تازه کړل او یوه تندریز برید او فاتحانه عملیاتو ته به یې اماده کړل. ورپسې به یې په ډیر تزرع او اخلاص اوږده دعا وکړه. د الله تعالی په دربار کې به یې وژړل او مجاهدین به یې هم وژړول. د فتح او نصرت خواستونه به یې وکړل او له دعا وروسته به یې سمدستي د عملیاتو اقدام کاوه. په دې ډول به مجاهدین په روحي لحاظ کاملا جهاد ته آماده او د الله تعالی د نصرت اسباب به مهیا شوي وو. سترې جهادي کارنامې یې شهید ابو یوسف له رسمي مسؤلیت سره ډیره علاقه نه درلوده. حتی مسؤلیت به ورباندې بوج و. نوموړي د خپلې ډلګۍ د مشرۍ نه علاوه څه موده د اندړو ولسوالۍ د نظامي ولسوال د کفیل په حیث، ورپسې د غزني ولایت معاون او بیا څو کاله د غزني د نظامي قطعې د مشر په حیث مسؤلیت ترسره کړی دی. نوموړی په غزني ولایت کې د جهادي عملیاتو هغه مخکښ مجاهد و چې له خپلو ملګرو سره یې په اکثر عملیاتو کې شرکت درلود. د بیلګې په توګه د رشیدانو ولسوالۍ لومړنۍ فتحه د واغز، اندړو، ګیرو، خواجه عمري، 2 ځله جغتو، دهیک او خوږیاڼو ولسوالیو په فتوحاتو کې یې فعال حضور درلود. د اربکي سازي پروژه چې د پاڅون په نوم د امریکایانو لخوا پیل شوه، مهم مرکز یې په غزني ولایت کې د اندړو او مقر ولسوالۍ وي. شهید ابو یوسف د نورو مجاهدینو په همکارۍ د دې پوتنې په محوه کولو کې اساسي نقش درلود. په اندړو ولسوالۍ کې د ګنډهیر، صاحب خان او میر هزار په سیمو کې د اربکیانو پوستې د نوموړي په قومانده 2 ځله له منځه یوړل شوي. دغه راز د حبیب ګوډلو، ګردیزي کلا، ملنګو او نورو کلیو پوستې هم له اربکیانو سره ختمې شوي. په دې عملیاتو کې د امریکایانو ګڼ قومندانان هم ووژل شول. بالاخره اربکیان چې د اندړو ولسوالۍ تر 1 سلس زیاته سیمه یې اشغال کړې وه، مکمل ختم او د یو له چټکو عملیاتو په لړ کې د دې ولسوالۍ مرکز هم د اجیرو عسکرو څخه ونیول شو. د مقر ولسوالۍ د اربکیانو بله مهمه سیمه وه. شهید ابو یوسف چې د غزني قطعه رهبري کوله، له ګڼو نورو مجاهدینو سره یې د روژې په 25 له دقیق ترصد وروسته د مقر په اربکیانو عملیات پیل کړل، تر دې چې تر اختر پورې یې ټولې سیمې ترې تصفیه کړي او د اختر ورځې یې هم په مقر کې تېرې کړي. دغه راز د قرهباغ د پورته حصې په تصفیه کې د نوموړي لوی نقش و. د شهید ابو یوسف په مشرۍ د ترسره شوي عملیاتو له جملې بل هم د غزني د زندان ماتول. نوموړي په خپله د زندان ترصد وکړ، شاوخوا سیمې یې وکتلې او په پوره رازدارۍ یې پلان د هغه وخت د څو ولایاتو د قطعې له مسؤل الحاج پیر آغا سره شریک کړ. د هغه وخت د غزني والي مولوي محمد قاسم صاحب وایي پلان داسې نیول شوی و چې په عملیاتو کې به 10 تنه فدایان او 300 تنه نور تکړه او تجربه کار مجاهدین برخه اخلي. له دې جملې فدایان او 40 تنه د ابو یوسف د ډلګۍ مجاهدین چې د زندان د ماتولو له رازه خبر کړی شوي وو، ځانګړې لارښوونې ورته شوې وي او د دوی وظیفه دا وه چې په مشخص ډول به په زندان برید کوي. هلته به ننوځي او زندانیان به له پنجرو څخه راباسي. دغه کامیاب عملیات چې په ترڅ کې 450 تنه بندیان د دښمن له منګولو آزاد کړای شول، د شهید ابو یوسف لخوا رهبري کېدل او نوموړی د بندیانو د خلاصون لپاره خپله زندان ته داخل شوی و. بل مهم عملیات چې نوموړي پکې بارز نقش درلود، د غزني په ښار فاتحانه عملیات و. د دې عملیاتو لپاره هم شهید ابو یوسف د ښار له ټولو خواو د شپې او ورځې ترصد وکړ. د دښمن پوځي ځایونه یې تثبیت کړل. د جنگ په وخت نوموړي د غرب لخوا پر ښار د عملیاتو رهبري کوله چې په ترڅ کې امنیه قمنداني، د موی مبارک کنډک، 4مه حوزه، د خشک قرارګاه او لسګونه پوستې فتحه او دښمن ته دروند زیان واوښت. د غزني ښار فاتحانه عملیاتو دښمن سخت وویراوه. ډېر ځواکونه یې سیمې ته راوستل.
شهید ابو یوسف او ورسره مجاهدین څه موده قرهباغ ته لاړل او هلته له څه عملیاتو وروسته یې د دښمن د توجه اړولو لپاره د جاغوریو پر ولسوالۍ عملیات پیل کړل. د جاغوري ولسوالۍ چې په تیرو کلونو کې پکې جهادي عملیات نه وو شوي، مجاهدینو د محلي پولیسو کمربند مات کړ. د انګورو بازار او د ولسوالۍ اکثره سیمې یې ونیولې. د ملیشو قمندانان لکه باشي حبیب او حیدر ووژل شول او دښمن ته درانه زیانونه واوښتل. د شهید ابو یوسف د جهادي کارنامو په لړ کې وروستی مهم فعالیت په ننګرهار کې د داعشانو په خلاف بریالي عملیات و. داعشانو چې د ننګرهار په جنوبي ولسوالیو او د سپین غر په حاکمو نقطو کې پخې مورچلې جوړې وي. د مجاهدینو په وړاندې مسلسل مقاومت کوو. د ګڼو نورو ولایاتو د نظامي قطو په شان ملا ابو یوسف هم له 144 تنه مجاهدینو سره ننګرهار ته لاړ. په داعش د سرتاسري برید د پیل په مهال نوموړي ته له شمال اړخه د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاوه سیمه ورسپارل شوې وه، چې ورپسې د بغدادي سنګر په نوم د داعش تر ټولو محکم سنګر او د وزیرو تنګی و چې داعش د خلافت مرکز باله. د نوموړي په مشرۍ مجاهدینو د زاوه سیمې له تصفیې وروسته د بغدادي سنګر په فتحه او د وزیرو تنګي په نیولو کې هم اساسي نقش درلود. داعشانو دې سیمې ته ورتلونکې لارې په ماینونو پوښلې وي، خو مجاهدینو له ټولو خطراتو سره سره پرمختګ ته دوام ورکړ. د وزیرو تنګي په نیولو سره د داعش جنګي روحیه وځپل شوه چې بیا تر پایه مقاومت ونه کړای شو. شهادت. د شهید ابو یوسف ملګری مولوي مظهري وایي د وزیرو تنګي له نیولو وروسته ملا ابو یوسف له نورو ملګرو سره د دې سیمې په څمڅۍ نومي کلي کې د اسلامي امارت له بل مشر ملا مزمل سره مجلس درلود. سخت باران ورېده. ابو یوسف ناڅاپه ولاړ شو او ویل یې چې د مجلس لپاره به مناسب ځای پیدا کړو. نوموړی په همدې کلي کې یو مسجد ته ورننوت. مسجد ته له ورننوتلو وروسته دروند انفجار وشو چې له امله یې د مسجد چت راپرېوت او ملا ابو یوسف له یو تن بل ملګري ابو بکر سره ترې لاندې او د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. د شهید ابو یوسف ځای ناستی او د ډلګۍ اوسنی مشر یې مولوي ابو دجانه صاحب وایي چې شهید ابو یوسف ورته ډېر وړاندې یو خوب ویلی و چې نوموړی به د خوږیاڼو ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې شهید کیږي. پخوا موږ فکر کوو چې دا به غالبا د غزني د خوږیاڼو کومه سیمه وي، خو وروسته معلومه شوه چې د نوموړي د شهادت ځای د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو تنګی و چې یوه غرنۍ سیمه ده.